دا دونه ویډیوګانې کېږي والله که عمره قبوله شي والله که ها ملګرو د ټیک ټاک یو ډیر مشهور شخصیت کم ولی الله تاسو ټول به ډیر زیات ښه پیژنئ ډیر زیات مشهور دی او په ټیک ټاک کې یو ریکارډ هم دی او ریکارډ هغه دی چې د ټیک ټاک په تاریخ کې چې چاته د ټول نه ډیر زیات ګفټینګ شوی دی نو هغه هم ولی الله دی تاسو به کتلی وي هغه په فرانس جرمني کې اوسېدو افغانستان سیمې سره د هغې تعلق دی او تر اوسه پورې هغې ته نیشنلټي نه وه میلاو شوي او ویل چې کله هم ماته نیشنلټي میلاو شوه نو زه به دوبۍ ته ځم خو داسې یې وکړه کله چې ورته نیشنلټي حاصل کړی شوه نو د ټول نه مخکې چې کم دی هغې چې کومه دوره یعنی کم ملک ته لاړو نو هغه سعودي عرب او په سعودي عرب کې چې کم دی بیا ډایرک عمرې ته لاړو کله چې په ایرپورټ باندې کوز شو نو زمونږ کم پښتانه وروڼه چې دي ډېر زیات هغه استقبال ته ودرېده او دا وخت چې کم ملازمین په هغه ایرپورټ کې وو هغه هم خواله راله ولي الله ورته بیا ویل چې ایا زه ټیکسي دپاره ځم او ما ته ټیکسي لار چې کم دی وښایي نو خلکو چې کم دی ډېر زیات په دروند استقبال کې هغه بوتلو نو الله تعالی دې وکړي چې ټول ټیک ټاکران که تاسو وګورئ نن سبا په ټیک ټاک چې کم حل جوړ دی او کم کنزل رد بد پلایو کې ویلې کېږي نو الله تعالی دې په ټولو باندې رحم وکړي او چې ټول الله تعالی په خپله لار کې قبول کړي او دا کم ګناهونه او کم ټیک ټاک ویډیو چې دي هغه پرېږدي نو دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړئ انشاءالله بل ویډیو کې ملایو الله حافظ